السلام علیکم دوستانو، ستړي مشه په خیر راغلی. الله دې وکړي چې روغ به وئ راته. دوستانو په نننۍ ویډیو کې څه نه څه خبر لرمه. ښو هیوادوالو لپاره کوم څوک چې غواړي په ابوظبي کې کاروبار شروع کړي یا دوی غواړي چې د خپل کاروبار لایسنس نوی کړي، نو د دوی لپاره ښه خبر لرمه. هغه ده چې د څو ورځې مخکې ابوظبي میډیا سنټر په خپل رسمي ټویټر پاڼه باندې ځینې معلومات خپاره کړل، کوم چې ځینې نورو ویب سایټونو کې هم دغه معلومات خپاره شوي دي او اوس په عمل کې شروع شوي دي. نو اوس مهال کم څوک چې غواړي په ابوظبي کې نوی تجارتي لایسنس خلاص کړي یا دوی غواړي چې د خپل تجارت لایسنس نوی کړي، نو د دوی لپاره ابوظبي حکومت کم پیس یو هغه 0 درهمو ته راټیټ کړ، کم چې ویل کېږي د 90% د تخفیف یا ډسکاونټ دی. مخکې به یو لایسنس باندې 3000 پیس راته، خو اوس ابوظبي حکومت دغه فیس 0 درهمو ته راټیټ کړ. کم څوک چې غواړي نوی تجارتي لایسنس واخلي د هغې پیس به 0 درهم وي، او کم څوک چې غواړي چې خپل تجارتي لایسنس نوی کړي هغه پیس به هم 0 درهم وي. دوستانو دا صرف د لایسنس پیس دی، په دې کې ځینې نور پیسونه نه دي شامل. نو دا کم پیس چې ما تاسو ته یاد کړو دا صرف او صرف د لایسنس پیس دی. دا پیس ټولو هغو لایسنسونو لپاره دی کم څوک چې په یو لایسنس کې 6 فعالیتونه کوي. مقصد دا غواړي چې په یو لایسنس باندې 6 کارونه وکړي، نو هغې لپاره هم دا پیس دی. د 6 نه چې کم زیات کوي دوی دلته د دې یادونه نه ده کړې، ممکن هغو لپاره نه، خو دوی د 6 اکټیویټیز یادونه کړې ده. کوم څوک چې په یو لایسنس کې 6 فعالیتونه کوي، مطلب 6 قسم کارونه کوي، نو دا فیس هغو لایسنسونو لپاره هم دی. دوستانو د دغه فیس راکمولو وجه په ابوظبي کې تجارت ته ودې ورکول ښودل شوي دي. ابوظبي حکومت وایي چې موږ دا پیسونه د دې له وجې راکم کړل تر څو په ابوظبي کې تجارت ته وده ورکړی شي. دوستانو دا کوم پیسونه لکه مخکې چې ما یادونه وکړه دا صرف د لایسنس نوي کول او نوی لایسنس اخیستلو دي، نور په دې کې ځینې پیسونه نه دي شامل. په لنډه به درته ووایم چې مخکې به په ابوظبي کې نوي لایسنس اخیستلو باندې تقریبا د 10 څخه واخله تر 15,000 پورې درهم راتلل، کم چې په دې کې به هر څه شامل وو. خو اوس چې ما پوښتنه وکړه نو داسې ویل کېږي چې د 100,000 څخه واخله تر 25,000 پورې ټوټل خرچه پرې راځي، په دې کې به هر څه شامل وي. دغه ترڅنګ بیا دوبۍ حکومت په آتاتي خدماتو کې د پیس کموالی او یا ختموالی راوستی دی، کم چې هغې باندې به انشاءالله زه راتلونکي ویډیو درته جوړه کړم چې دوبۍ حکومت په څه کې پیسو کموالی راوستی دی یا په کومو خدماتو کې دوی پیسونه ختم کړي دي. نو تاسو هغې لپاره احمد ټایمز تعقیبوئ، انشاءالله چې نږدې راتلونکي کې به هغې باندې مې ویډیو درته جوړه کړم. نور نو الله دې وکړي چې دغه معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ، انشاءالله چې زه به هم په خبروم. دوستانو ما مخکې مې یادونه کړې وه، کوم ملګري چې ما سره فیسبوک کې دي کوشش وکړئ تاسو ما سره په یوټیوب کې هم شئ، تر څو که چیرې الله مکه په فیسبوک کې کومه ستونزه رامنځته شي نو کم سے کم ما سره خو په یوټیوب کې وئ. نور د ستاسو د دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.